السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو دوستانو، نن در سره یو مختصر کلیپ در سره شریکوم. هغه کې دوه خبرې هغه ذکر کړې دي. یو خبره خدا چې تاسو د علماو سره تعلق جوړ کړئ، د اهل علم سره تعلق جوړ کړئ، د هغه علماو سره چې د کوم علما عقاید د شریعت مطابق دي، عقاید یعنی برابر دي. علما خو ډیر دي، علم خو تقریبا شیطان سره هم ډیر او سره هم ډیر علم، خو هغه علم الله ته منظور چې دغه عالم عقیده برابر یو د شریعت مطابق وي، نو دا علماء سره تاسو تعلق جوړ کړئ. او بل خبره مفتی صاحب دا کړې ده چې نیکبخت انسان علامات بیان کړي دي. نیکبخت انسان څوک دی؟ نیکبخت انسان هغه څوک دی چې په هغه کې دا څلور علامات موجود وي. مفتی صاحب څخه نور تفصیلي بیان اورو، تاسو هم را سره واورئ انشاءالله چې تاسو ته به هم په علم کې معلومات اضافه شي. یو څو ورځې وړاندې ما یو حدیث شریف د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پیش کړی و په دې سوشل میډیا باندې، چې رسول الله مبارک فرمایي د انسان دپاره څلور نښې د نیکبختۍ دي. چې کوم انسان نیکبخته وي هغه به دا څلور نښې لري. دا اوس بیا ډېر خلک داسې وو چې مسافرو زیاتر پکې غلط کمنټونه هم کړي وو، او څه داسې عوام خلک وو چې د علم نه پاک خلک وو، نو هغوی هم پکې بعضې داسې ګډې وډې خبرې کړې وې. ما هو حدیث شریف د رسول الله مبارک پیش کړی و، د رسول الله مبارک حدیث می بیان کړی و. دا حدیث شریف تنبیه الغافلین کې ابو لیث سمرقندی رحمت الله علیه نقل کړی دی. مبارک فرمایي د انسان دپاره د نیکبختۍ څلور نښې دي. اول نمبر نښه د کوم انسان چې ښځه نیک عمله وي، فرمانبرداره د خپل خاوند وي. دا اوس په ډېرو حدیثو مبارکو کې راغلی دي. په صحاح ستو کې به داسې حدیث درته وښیمه چې ښځه بغیر د خاوند د اجازت نه نفلي روژه هم نشي نیولی. نو ته حدیث بیا ولې نه منې؟ د حدیث شریف باندې بیا ولې عمل نه کوې؟ دوستانو، دا علم دا یو ډېر ښه شیز دی، او که څوک علم نه لري باید چې بیا د عقل نه لږ کار واخلي، د علماو سره ناسته پاسته وکړي، تپوس دې وکړي آیا دا خبره غلطه ده که صحیح ده. د هغې نه بعد که په یو عالم باندې بیا څوک رد کوي ورباندې ودرېږي. او زموږ علماو لیکلي دي چې کوم صحیح العقیده او صحیح العمل عالم وي، ګوره هغه شریعت باندې برابر عالم وي، هغه ته یا غلط کمنټ کول یا غلط خبره کول یا ورته کنځا کول، یا بعض علما خو لیکي چې یو عالم را روان وي په لاره باندې او دا خلک ورته ادبن پورته نشي، یعنی په غړي کې ورته سپک نظر وکړي چې دا یو عالم دی یا یو طالب دی. نو علما لیکي فتاوی دارالعلوم دیوبند په صفحه نمبر 11 کې هم دا خبره لیکلې ده، وایي دا سړی دی هله کور ته لاړ شي چې دوباره نکاح تازه کړي. علماو ته سپک مه ګورئ، سپک نظر ورته مه کوئ، ځکه العلماء ورثة الانبیاء. رسول الله مبارک حدیث شریف دی، دا علما دا ورثه د انبیاء علیهم السلام دي. ته چې دی عالم ته کنځا کوي، دی عالم ته سپکه خبره کوي، ته دا داسې کوي ګویا کې تا رسول الله مبارک ته سپکه خبره وکړله. العیاذ بالله ثم وثم سړی د ایمان نه پې خلاصېږي. بعضې بدعقیده علما دي، هغه چې د عالم په جامه کې یو دین او د اسلام خلاف کار کوي، چې هغه عقیده یې غلطه وي، نو هغه ته بیا په حدیثو کې بد نسبت شوی دی. که د یو عالم عمل خراب وي، عمل بیکاره وي، د عمل د هغه خپل عمل دی، ته به هغه ته د عمل د دین په مقابل کې نه ودرئ چې ته د هغه د عمل د وجې نه دا دین او د اسلام پرېږدې. نه، هغه پوشه ورځ د قیامت پوشه. رسول الله مبارک فرمایي که نه الزم بلجام من النار، ورځ د قیامت به هغه علما چې هغوی په دنیا کې حق وینا نه کولې، حق وعظونه نه کوله، دا به پر مخه چې کوم دی دوی په جبو کې به هغه د اور کړی واچولی چې جهنم ته به راښکل کېږي. بهرحال دوستانو، دویمه علامه ما پیش کړې وه د انسان د نیکبختۍ دپاره چې چا چې اولاد نیک عمله وي، فرمانبردار د مور او پلار وي، دا د دغه مور او پلار د نیکبختۍ علامه ده. ګوره ښه. او درېیمه علامه ما ښودلې وه، رسول الله مبارک فرمایي چا چې شریکان، ملګري، انډیوالان یو کاروبار څوک کوي، یو بزنس څوک کوي، هغه کې دا شریکان چې کومې دا اوس نیک عمله یې په صدق سره وي، دا د دغه کاروبار کوونکي انسان د علامه د نیکبختۍ دی. ګوره ښه. بله د آخري خبره مې دا کړې وه چې مسافرو په دې باندې ډېر غټ ایکشن اخیستی و. ما خو د رسول الله مبارک حدیث پیش کړی دی، ځان نه مې دا خبره خو نه دی کړې،
رسول الله مبارک فرمایي چا چې دا رزق په خپل وطن باندې لیکل شوی وي د دغه انسان د علامه د نیکبختۍ دی. ګوره ښه اوس دا خو مطلب د دې خبرې دا نه شو که د چا رزق په خپل وطن باندې نه وي دا سړی چې کوم دی یا کافر شو اعوذ بالله ثم یا د ایمان نه خلاص شولو. نه دا خبره داسې ما نه ده کړې. ما د رسول الله مبارک حدیث شریف پیش کړلو چې رسول الله مبارک فرمایي چا چې په خپل وطن باندې رزق وي دا دغه انسان د نیکبختۍ علامه ده. اوس خو داسې نشي کېدلی چې ټول خلک د نیک عمله شي یا خو داسې هم نشي کېدلی چې ټول خلک د بد عمله شي. نو قدرمنو دوستانو تاسو د مفتي صاحب څخه واورېدل. ما په خپله داسې علما چې دي هغه خوښ دي. یو خو دا دی چې د شریعت مطابق یې حلیه جوړه ده، امامه په سر ده او زلفې مبارکې په وږو پورې لري. نو محترم مسلمانانو تاسې هم کوشش وکړئ د داسې علماو چې هغه عقاید برابر وي په شریعت باندې برابر وي د هغه علماو بیانات واورئ، د هغو سره تعلق جوړ کړي. او بل د دې نه ځان وساتئ لکه څنګه چې مفتي صاحب وفرمایل چې عوامو ته پکار دی چې د علماو پسې بد رد ونه وایي، چې څوک علم ونه لري علم څخه چې هغه په شریعت برابر وي عقیده یې برابر وي د هغه نه یې تپوس وکړي، هغه نه یې پوښتنه وکړي چې دا عالم څنګه ده، د دې څنګه خبره کړې ده، بیا چې کوم دی هغه دې خبره وکړي. نو د علماو پسې بد رد ښکنځل کول د دې نه ځان وساتئ. دا ډېر غټه د تاوان خبره ده د هغه کس دپاره چې څوک په علما پسې خبرې کوي هغه دپاره ډېر غټ نقصان دی. د الله نبي فرمایي صلی الله علیه وسلم چې که څوک عالم ته بد رد ووایي نو پر هغه باندې تقریبا خپله کور والا ورباندې طلاقېږي چې هغه عالم په شریعت برابر وي او عقیده یې برابر وي. نو د دې خبرو سره ډېر احتیاط کوئ. عوامو ته پکار دی چې په علماو پسې ښکنځل بد رد بلکل هم ونه کړي، ځکه علما چې کم دي دا د نبي وارثان دي. العلماء ورثة الانبیاء، علما ته د انبیاو وارثان ویل سوي دي. په دې وجې نه چې انبیا ورته مال پرېښی دی یا دولت یې ورته پرېښی، بلکې علم یې په وراثت کې ورته پرېښی دی. الله پاک علم ورکړی دی نو دوی د دې قابل به وي ځکه چې الله تعالی علم ورکړی دی. ځکه الله تبارک وتعالی په هر سینه کې علم نه ایږدي. که چیرې داسې کېدلی سوی چې هر څوک عالم جوړېدلی سوی نو اوس به هر څوک عالم وای. نو علم چې دی دا د الله تبارک وتعالی وصف دی، د الله تبارک وتعالی صفت دی. نو دا هر چاته نه ورکوي، هغه چاته ورکوي چې هغه الله ته خوښ وي. نو ځکه یې علماو ته ورثه د انبیا ویلي دي. نو ډېر خیال پکار دی د علماو سره بد رد ویل، ورته ښکنځل کول. چې کوم عالم عقیده برابره وي د شریعت مطابق عقیده یې وي د اهل سنت والجماعت عقیده ولري هغه عالم خبرې به منئ. نور هغه علما چې کوم د عقیدې برابر نه وي نورو ته کار کوي د عالم په جامه کې د هغو څخه ځان وساتئ.